الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، أو كما قال. كتاب رياض الصالحين يوصل نمبر باب شروع. باب مبارد دی کی چې حکم کولو په خوراک باندې د لوښي د هغې طرفونو نه و د هغې د سیټ نه. په دې باب کې دویم نمبر حدیث ته په دې سره دا باب ختمیږي. عبدالله بن بسر رضی الله عنه نه روایت ته دا وی: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کاسه وه. دا د یو لوښی و چې هغه د لرګي نه جوړ و. یقال لها الغراء، دې کاسې ته ویلی کېدو الغراء. غراء د دې نوم و د دې کاسې. او داسې کاسه وه چې یحملها 4 رجال، دا کاسه وه پورته کوله 4 سړو، درنه کاسه وه. د دې کاسې نوم غراء. نو فلما اضحوا وسجدوا الضحى اوتي بتلك القصعه، کله چې دې صحابه کرامو ساخ وخت کو او د ساخ منځ وکړو، نو دغه کاسه راوړلی شوله. یا معنی دا ساخ منځ وکړو، یا معنی دا چې د سار منځ وکړو د صحابه کرامو د الله د پیغمبر او دا کاسه راوړلی شوله. یعنی وقد ثرد فيها، مقصد دا چې په دغه کاسه کې ډوډۍ ماته کړه شوې وه، یعنی خوروا پکې شوې وه، ډوډۍ پکې ماته شوې وه. بل روایت کې عبدالله بن بسر وایي: ما نبي صلی الله علیه وسلم د پاره یوه چیلۍ علاده کړې وه، او هغه چیلۍ کې دغه شانته د هغې هغه خوروا چې کومه وه دا په دې کاسه کې مونږ اچولې وه، په ډوډۍ پکې ماته شوې وه. هغه کاسه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوړلی شوه. نو فلتفوا علیها، نو دا صحابه کرام په دغه کاسه باندې گیر چاپیره راجمع شو چې خوراک د دې کاسې نه وکړي. فلما کثروا، نو کله دا صحابه کرام د کاسې ته ډیر شو، کسان ډیر شو، ګڼه شوه. جثا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو زنګونانو باندې کېناستو. کسان ډیر شو، نو هغې ځان لږې چې تنګ غوندې کېنو چې دا نور ملګري دا ورسره ځي شي. نو د الله پیغمبر دا ناسته چې وکړل داسې، یعنې دا یو قسم ناسته ده عاجزۍ ده. فقال اعرابي، یو بانډچي ورته ویل، دا بانډچیان داسې سادهګان غوندې وي: ما هذه الجلسه، ای د الله پیغمبر دا ته څنګه کېناستې؟ چې یو مشر سړی، یو عظیم انسان او داسې ناسته باندې کېناستې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل: ان الله جعلني عبدا کریما، یقینا زه الله داسې یو بنده پیدا کړم چې هغه عاجزي کوونکی یم، د الله بندګي کوونکی یم، کریما او زه سخي کوونکی یم. ولم یجعلني جبارا عنیدا، او زه الله نیم پیدا کړی متکبر او سرکشه، عنیدا عنادګر. زه ما کې ضد نشته، ما کې کینه نشته دی، او زه عاجز الله تعالی پیدا کړم، زه باید عاجزي وکم. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه کرامو ته یو تربیت ورکو: کلوا من حوالیها، ای صحابه کرامو تاسو خوراک کوئ د دې کاسې د هغې غاړو نه خوراک کوئ. ودعوا ذروتها، او تاسو پرېږدوئ د دغې خوراک د لوښي هغه منځ یې پرېږدوئ، هغه بره اوچت طرف تاسو دې پرېږدوئ. یبارک فیها، په دغې منځ د دې کاسه کې او د دې لوښي کې برکت اچولی کېږي د الله د خوا نه، په دې کې خیر اچول کېږي، په دې کې زیادت راځي، په دې خوراک کې دغه شانته الله تعالی خیر او برکت پکې اچوي. یعنې دې حدیث کې زموږ استاد لپاره هغه اوچتې فایدې یوه دا فایده ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ځان کې د عمل په ښودلو سره موږ او تاسو دا تربیت راکوي چې په ځان کې عاجزي پیدا کوي. تکبر دې په علم مه کوه،
تکبر دې په خاندان مکوا، تکبر دې په خیل مکوا، تکبر دې په ځمکه مکوا، تکبر دې په پوهه مکوا، تکبر دې په ښایست مکوا، تکبر دې په مشرۍ مکوا، تکبر دې په قیادت مکوا. عاجز انسان موږ تاسو ټول د آدم علیه السلام اولادي، یو ورونه یو خویندې یو د الله بندګانې، دغه شان یو زیره به ورځو، د رب العالمین حساب ته به ودرېږو. هېڅوک په چا باندې فضیلت دا نه لري. د الله پیغمبر که تکبر کېدلی او داسې ښه شی وی، د الله پیغمبر چې څنګه اوچت انسان دی دغه شان ته به تکبر هم دی کولی که نه، خو نه چې سړی په عاجزۍ باندې اوچتېږي. څومره چې سړی اوچتېږي باید هغومره عاجزي په ځان کې پیدا کړي، الله دې موږ تاسو کې پیدا کړي. او دویمه فایده پکې دا ده چې برکت په خوراک کې دا دغه شان ته په راجمع کوالي کې دی. داسې نه سړی ځان له ځان له خوراک کوي. ګوره د یوه کاسه راوړلی شوله او د الله پیغمبر ټول صحابه کرام هغه راجمع کړه، ټول ته یو ځای کېناست. یعنې د برکت یو وسیله او سبب دا دی چې سړی یو ځای خوراک وکړي. په کور کې هم دغه شان ته پکار دا ده. مخکې دا روایتونه تیر شو، په کور کې باید مشر دا یو قانون په کور کې جوړ کړي. زموږ استادو په کورونو کې اکثر قانون دا دی چې هغه دغه شان ته ماشومان ځان له کېنوه او دا نور پکې ځان له کېنوه او پلانکې به راځي هغه ځان له کېنوه او پلانکې به خپلې کمرې ته وړي. نه، داسې خوراک کې ګوره خیر نه وي. دې خوراک کې خیر وي چې هغه دغه شان سړی یو ځای کېني او خیر دی هغه پلیټونه او کاسې هغه د جدا جدا وي، خو چې سړی خوراک ته یو ځای کېني هغومره هغه الله تعالی په هغې کې خیر و برکت اچوي. او بل د خیر و برکت یو سبب دا هم دی چې سړی د غاړو نه خوراک کوي، د مین نه خوراک هغه نه کوي. ځکه د الله پیغمبر ورته ویله ودعو ذروتها، مین ته د کاسې او د دې لوښي پرېږدوئ، ځکه یبارک فیها، په هغې کې الله تعالی خیر و برکت اچوي. الله تعالی زموږ استادو په ژوند کې خیر و برکت واچوي. ټول ژوند الله تعالی زموږ استادو قرآن سنت په هغې عمل تابعدارۍ او پوهه کې تېر کړي. وصلی الله علی نبینا محمد.